نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسانان دي چې الله ور سره خبرې هم نه کوي او الله ورته د رحمت په نظر باندې هم نه ګوري. څوک دی؟ رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. یو دکاندار دی دا قلم په دې سړي خرڅوي ورته وی دا قلم تعالی په 15 روپۍ درکوم زما دی په الله قسم می قرآن می دیو چې دا اوس مخکې سړي 14 راکولي 15 راکولي نه می ورکولي خو تعالی په دې 15 تر کومه او دا کار رښتیا کې شوی نه یعنی چا دې غوښتل نه دا دروغ وي صرف دا سړی پر راګرموي دا قلم چا په 15 نه دی غوښتل او زه دکاندار تا ته وایم چې زما دی په الله قسم می اوس چا په 15 وغوښتلو خو کته پویږي ته می ملګری د تا خاطر کوم زتا ته 15 راکه په تندر کې چا بلم خپنه شي کچیرته خبر شي ګیله برانه وکی. دغه دکاندار دغه سړی دغه سودا کوونکې او خرڅونکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله بس د رحمت خبرې نه کوي الله ورته په رحمت باندې نه ګوري. یا مؤمنان ورونو چې د الله سره په آخرت کې ورانه شلو جوړه درته د چا فائدہ درکوي. راځي خپل دکانداری سبب د جنت وګرځوي خپل دکانداری سبب د دوه جهانو د عزت وګرځوي. د کاروبار ډیر فضائل دي قسم دې چې د علما دا بابونه د تجارت او سړی به جمعات پرې دی دکان کې بکینی خو شرایط لري. نو یو کوم سړی دی ورونو چې شته چا په چا سو غختل نه او دا دروغ وي چې په دومره رانه غختل دی. دویم ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. قسم کی طریقه دا چې د مازیګر نه وروسته قسم ورکړی شي. نو ما د دې ورور جنگ دی په پټی زم دا پټی زما دی او دا وی زما دی زمو د یم غواهان را سره نو او دا پټی وو زما دا راغه مازیګر نه وروسته د قسم په اسلام کې ډېر خطري حالات دی ګوره دا ډېر خطري کار دی. هم مازیګر نه وروسته دي چې قسم قرآن وکړو چې زما د قسم می په الله باندې چې دا پټی د دې مولوی صاحب نه دی دا پټی زما دی کدا د دې مولوی صاحب د غواهان راوړې وي لہذا زه قسم کوم چې پټی زما دی او دا پټی د نو دا بیزه د نو دا چرګه د نو دا قلم د نو دا سلګون رخ شوی د نو. مؤمنان ورونو د بل چا مال د قسم په زور باندې اغستل داس انسانانو سره الله رب العالمین خبرې نه کوي داس انسانانو ته الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري. او دریم نمبر سړی دا ډېر خطرې ټکی دی ډېر خطرې ټکی منع فضل مائنا. یو سړی دی اوبې کور کې پوره دي اوبې کور کې پوره دي سولر لګولې دی ماشین لګېدلې نور ټقارې کوي یو مسلمان ورته اوبه راکړه نه در کوم ماشاءالله وبدله نه در کوم اضافي اوبه دي تاوان پې نه کېږي تیل پې نه سوځي. هغه انسان چې د هغې د ضرورت نه اوبه اضافه وي او د بل مسلمان ورته ضرورت وي او دی نه ورکوي داسې انسان سبا الله رب العالمین د رحمت خبرې هم نه کوي او الله به ورته یوه خبره کوي فیقول الله تعالی اليوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک. نن خپل شفقت او مهرباني په تا باندې بنده د زما چې تا زه ډایرکټ جنت ته ولېږم ځکه چې په دنیا کې تا سره اضافي او فضل اوبه وي تا کومې په لاس باندې زور نه وکړی خوی څا دې نه ووالی پیسو دې نه وې اغوستې په خلکو دې منع کړی وي. مؤمنانو ورونو زموږ ټولنه کې د اوبو ډېر ضرورت دی او دا د وړی دی یو بل سره ګزاره وکړي یو بل سره ګزاره وکړي. دا کوم چې حاجتمند دی دا دې په لل مې نه اوبه کوي باغ دې ورته نه کوي. دا کوم چې اوبه پوره دي دا دې معبس داسې یو بوټي ته نارته چې پرونه مې اوبه کړی دی بله ورځ یې مې اوبه کړی بله ورځ یې مې اوبه کړی او دا مسلمان د تندې نه مري یا یې واده دی او یا کمړی دی یا یې د سیمټو کار روان کړی دی یا یې هسې ضرورت دی بوټي مې سوځي نن اوبه راله راکوي خیر دی ته چې ولاکه مې دله درکړلې اوس مې د ګیر لاندې راغلی اوس به دې زه سم کړم. دا د ایمان صفت. الحاصل مؤمنان ورونو درې قسمه خلک په دې حدیث کې تیر دکاندار چې یو شی ته چا په یو ریټ نه دی غوښتلی او دا قسم کوي چې ما نه په دې غوښتل شوي بیا یې خرڅوي دا دکاندار د الله نه دی خوښ. مؤمن وروره په دکان کې ځان الله ته ګران که په دکان کې ځان الله ته څه که ګران که بس دروغ مه مزید دي کاروبار دیم دی پیسې دیم دی عبادت دیم دی. دویم هغه سړی دی چې هغه دکان کې وي او که د دکان نه بار وي خو د پردي مال په څه باندې ځان لاسته راوړي په قسم باندې په قسم په دروغو قسم د دې نه ځان وساته مؤمنانو ورونو. او دریم د هغه سړي سره الله خبرې نه کوي چې اوبه اضافه دي او بل یو انسان ګوره په دې کې مسلمان او د کافر خبره نشته. کافر د خوا کې دیره دی نو اوبو ته ضرورت لري که نه لري اوبه ولا